والا کته نه وي او په ما هم سره جوړو خو دنیا به یاد ساتي چې تاسو ټکیو چې سم اسمانیو او زما دا مایکو چې تاله ورغلی چې ما یو نظم لیکلی د هغې عنوان دی طنز په هغه عمدي ولس باندې ما لیکلی دی چې یوه بله کیسه راوړه یو بدله کیسه راوړه څه نوي کیسه راوړه نامنلي کیسه راوړه څه ټول تال برابر کا ځان د هر څه نه خبر کا یو سړی دوی له پکار دی جنجڼی ورله پکار دی اجازه ورله پکار ده مار نولی ورله پکار دی دوی په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس کا چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا داسې نه چې نه پوهېږي په دې هر څه ښه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دوی هسې راټولېږي اوس به مړ مار را ژوندی شي بیا به داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بس دوی دې ته خوشحالېږي که ښکاره که پوشیده ده خو د ستا دې کې فایده ده د روپۍ سیز دې په لس کا خپل دارو پر باندې خرڅ کا چې سودا خرڅه کې واڼه بیا د ډول ډبلین غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه یا یې دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندي کړي دا خو مړه دي لیونیا مړه لا را چا را ژوندي کړي که ملا دی که امی دی که ولی دی که خالي دی بس له جنګ نه دې کلار شي که سرکار که ولسي دی عقل ښه شی دی لیواله عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک ترې نه مالي دی من نه قربان بادشاه را مخکې شي حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ اختصاب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د خل یو سوال جواب راکا وروستو سزا خلا جواب راکا هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شو محمد زاده اګروال څنګه مړ شو هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شو هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شو زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شو د دې فساد څه پته ولګېده د ملک ساد څه پته ولګېده د دې فساد څه پته ولګېده د ملک ساد څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغې چور څه پته ولګېده دا بېګناه وژنې چا وکړي په پوهنتون چاودنې چا وکړي د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو اورونه څنګه بل شو دا نازولي طوطیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړې دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته کڅور د پېښور وښایه په کومه لاړ شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه درته زولی نیسم لمنه نیسم هم دې پهې او هم دې زنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده مړه د ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زما نه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به زره زره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنگ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې نظام باندې توکاڼې ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼې ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي ډېر مننه عارف لیواله تا سره لسه اتم منټه کې تا موږ بل جهان ته بوتلو او په دې کړو مجبوره چې سیبه شاعر خپل محاذ کې ښه چمتو ناست دی چې دا من جنګ وکړي او من را ترلاسه کړي دا قافله به هم تاسو پسې وي او دا پښتو او دا تاسو را ژوندی کړی دی صاحبه او دا کم ټکي چې دي دا به د انقلاب ټکي ګرځي یو ځل به داسې راځي عارف لیواله که ته نه وې او په ما هم سلې جوړو خو دنیا به یاد ساتي چې تاسو ټکیو چې سم اسمانیو او زما دا مایکو چې تاله ورغلی موږ په دې امن کې سیسه خو نه ده چولې خو بهرحال مونږ ستا پرې قافله کې په دې کاروان کې تا سره ملاتړ یو الله دې امن راولي قدرمنو چې دا کام را او دا ښکلي شاعران د لږ رومان ته هم لاړ شي چې د خوږې هوا ذکر وکړي د چاپېچل د ښکلي مخ ذکر دی وکړي خو صاحب هغه مخونه سوځېدلي دي دی مجبور دی چې ټکې بله لخته لاړ شي الله رې جنتي کا ډېر عزتمن شي عارف لیواله ښه ژوند ته غواړو کامیاب اوسئ او غواړو چې ډېر هم ډېر مخکې لاړ شي انشاءالله که ژوندي که نه عارف لیواله په بل پړو کې به بیا کینو او ډېر ګپه لګو ضرور خامخا انشاءالله مننه